واقعا انسان احساساتی شي دا احساس هغه خلکو ته کېږي د دې سختي هغه چاته معلومیږي چې دقسې حالاتو سره مخ شوي الحمدلله کله مو داسې احساس کړی چې وخت کې ښه زیات تږي وي او فکر مو دا کړی چې پلانکی به راځي د اوبه به ماته راوړي چې کله هغه هم راشي او تا ټول انتظار دې ته کړی چې دا به د اوبه ماته راوړي زه به یې څښم او زما به دا تنده ماتېږي پې او هغه صاحب چې راشي وایي چې اوبه خو پیدا نه شوي او تمه او توقع دې هر څه ختموي داسې وخت در باندې کله راغلی نه دا احساس هغه خلکو ته کېږي د دې سختي هغه چاته معلومیږي چې دقسې حالاتو سره مخ شوي پوهېږي دا خو ما داسې یو عام مثال تاسو ته درکړه په فلسطین کې نن سبا حالات دقه شی دي هغې په دې انتظار دي چې 2 میلیارده مسلمانان به موږ ته سهار چې شي غرمې ته انتظار کوي غرمه چې شي ماښام ته انتظار کوي ماښام چې شي سهار ته انتظار کوي هلته زموږ او ستاسو خویندې هلته زموږ او ستاسو میندې هلته زموږ او ستاسو اولادونه پلرونه هغه ټول په دې انتظار دي چې 2 میلیارده 2000 میلیونه مسلمانان چې چارچاپېره هم تقریبا 100 میلیونه هم پراته دي نږدې ورسره دي په دې انتظار دی چې اوس به موږ ته یو ګوټ اوبه راوړي ولې دا 2 میلیارده مسلمانان په داسې خوب ویده دي هغه تیسي مچ خوړلي دي چې 6 میاشتې تقریبا 6 میاشتونه پسې څو کاله سو چې دی ویده دي هېڅ نه اوري ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه بس پردې دي د دوی په زړونو د دوی په سترګو د دوی په غوږونو باندې والله العظیم کله کله سړی فکر وکړي چې هغه داسې یو فکر به مو مخکې کوو چې یو څوک یو چا باندې تیری کوي ظلم کوي چیغې ووهي د ځان دفاع په خاطر باندې چا نه کومک او مرسته غواړي خو خل در راورسېږي خلاص دي کړي او لږ ارام فلسطین کې دا حالات نشته په دغه غزې په دې ټوټه کې یا په دې قطعه کې د هغه د غزې چې کوم بچي دي هغې نه دا فکر وستللی دی هغې دا نه وایي چې موږ ته به خوا سره مصر دی خوا سره سعودي دی خوا سره مثال اردن دی خوا سره لبنان دی سوریه ده دا احساس هېڅ نه کوي چې څوک به راسي د مصر هغه فوج به موږ اوس خلاص کړي چې په د نړۍ په 10 هېوادونو کې دا شامل دی ټاپ 10 کې راځي د مصر فوج په نړۍ کې ټاپ 10 کې راځي چې قوي فوج دی د هر یو مټه دومره د هر یو اندام باډي داسې خو نه هېڅ نه 2-3 لکه فوجیان د اسرائیلو دي هغه داسې سترګې برګې کړي دي چې دا ټول چلتارکیان ملتارکیان یې ځغلولي دي زموږ او ستاسو مسؤلیت چې شی دی زه هم دا احساس کوم چې زه خو ترې لرې پروت یم زما یې د غزې سره سم یو خبر به دا وکړم چې امت سرحد پوله نه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته سرحدونه یا پولې یا د فی الحال چې کوم نیشنالیزم په دنیا کې دی دته یې کتلی اوس به نن سبا اسلام یوازې په مکه کې و خوا د خوا به نه و خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې اسلام شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې په اسلام کې سرحد نشته دی دا نشته چې دا پاکستان دی دا ایران دی دا اندونیزیا ده دا مصر دی دا سعودي دی چې کله نه دغه بدبختۍ په مسلمانانو په منځ کې راغی مسلمانان لاړل د خاورې سره خاورې شل چې کله نه تعصب او نیشنالیزم د مسلمانانو په منځ کې راغی چې زه پښتون یم ته عرب دا عجم دی هغه تاجک دی دا ازبک دی دا هزاره دی او دا نور دا ترکی دی مسلمانان څه شو در په دره شو تاسو پوهیږئ دا اوس لکه وینا ته هیڅ ضرورت نشته دغه کلیپونه دی یا دغه ویډیوګانې تاسو لږ وګورئ بیا لږ نورې خبرې هم کوو بیا به سره خدای پاماني کوو سهنا وإياكم مع بعض وين انتظرتونا
نو دکې به موږ څه خبرې وکړو. زما مسؤلیت څه شی دی، د تا مسؤلیت څه شی دی چې فی الحال لپاره ځان نه ملامتو او ځان دا احساس کوو چې غزه په کوم ځای کې ده، غزه د عربو ده او عرب پوه شه. نه، عرب ختم دی، عرب نور لاس پرې منتی دی. هغه چې په کوم ځای موږ نازېدلو، په کوم غیرتونو موږ نازېدلو، هغې هبا منصوره، خبره خلاصه. ورور زما او ستا مسؤلیت دا دی چې سرک لرو، لله الحمد مرستې مو کړي. دغه ابوالغلابه په نام باندې ورور چې دی، تاسو یې د فعالیتونه وینئ، دا ویډیو تاسو د هغه له وګورئ، بلکې ویډیوګانې لله الحمد د دغه ځای نه افغانستان نه تقریبا د فکر وکړه چې $600 د عبدالرحمن امان الله $100، مدیني خول $100، ودان ورور تقریبا $300، اسلم ورور یو ازبک و زموږ او ستاسو ورور 3000 افغانۍ، بلال ورور 15000 افغانۍ. همدارنګه دلته زموږ یو بله خورکۍ وه، نه غوښتل نوم یې واخیستلی $100، دا مې یو ځل ور ولېږل. تقریبا بیا همدارنګې $200-300 بیا مې ور ولېږل. لله الحمد زموږ اکسس شته. همدارنګه د قمر ټیم لخوا داسې وخت هم راغلی چې الحمدلله په یو شپه کې د زموږ چې کوم هالینډ کې زموږ ټیم دی، زموږ ورونه دي 2,46,000 یورو لله الحمد لله الحمد ټولې شوي ورور رسېدلي دي. دا اوس هم ابوالغلابه ورور زموږ مسلسله لګیا و دی کار کې، پوهېږي یو ځل بمبار هم پې وشو، خپل هم زخمي و، خو الحمدلله ملا یې تړلې ده. دا زما هم مسؤلیت دی، دا ستا هم مسؤلیت دی، او دا د ټولو مسلمه امت مسؤلیت دی. الله به موږ نه پوښتنه کوي. تاسو دغه عالم تقریر لږ واورئ، دلته لاندې د ترجمه په عربي کې هم سته، د انګلیسي کې او په دري کې هم. دی وایي ضیا لاړ شه رسول الله ته ووایه. د دغه الفاظ ډېر واقعا درنده دي، هېڅکله زه خو نشم کولی، تاسو لږ واورئ. أخبر رسول الله أن الحكام أصبحوا عبيدا لترامب ليس فيهم المعتصم ولا الفاروق ولا. دا الفاظ ډېر درانده دي چې لاړ شه، ضیا لاړ شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه د حکامو نه. د 2 میلیارد مسلمانانو 2 میلیارد مسلمانانو کې زم راځم، تاسې هم راځئ چې موږ ګوري. راځئ ورونو خویندو، د دې مظلوم امت لپاره اواز پورته کړو. که د هر ملک پورې موږ او تاسو تعلق لرو، که هرې پارټۍ پورې تعلق لرو، اوس خبره د امت ده. په 2015 کال کې چې د ټکنالوژي زمانه ده، په دغسې حالاتو کې اوس هم چې د بشریت لپاره، د انسانیت لپاره غږ پورته کېږي، د حقوقو لپاره غږ پورته کېږي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق پایمال شول، په پلانکي ملک کې د ښځو حقوق پایمال شول. د غزې لپاره غږ نشته. د غزه کې مسلمان څه کوي چې په غزل کې د ماشومانو ټوټې وجودونه پراته دي. یو ویډیو بله ورځ ما کتله، شاته یو ماشوم پروت دی، د هغه کلمې مکملې بیرون پرتې دي، خوا سره بله ماشومه ده، خوا سره بله ده، هغه چغې وایي، فریاد کوي. یو ډاکټر د لمن نه ماشوم رانیسي کشکاږي. واقعا انسان احساساتي شي. فکر وکړه دا خدای مګړه ستا فامیل ستا ډېره سخته وي، مشکله وي. نو داسې حالات څرنګه به وزغمول شي؟ فکر وکړه چې ته دا نه وایې چې زه مسلمان یم یا زه انسان احساس خو لري، د انسانیت اولاد خو لري. داسې احساس وکړه چې په خپل اولاد دی دا زړه کېږي چې ته هغه داسې چونډي پې ولګوې، نو اولاد دې پروت دي درته، کلمې بهر پرتې. نو بخښنه غواړم چې په هره برخه کې هستئ اواز پورته کړئ، اواز پورته کړئ. رب به زموږ او ستاسو څخه پوښتنه کوي. تاسو د فلسطین د خویندو اوازونه مو نه راویښوي، د فلسطین د میندو هغه کړیکې، د فلسطین د غزې د بچیو هغه چیغې، ټول داسې چیغې وایي، فریاد کوي، د چا لاسونه نه وي، د چا پښې نه وي. په فکر کوم احساسات هېڅکله انسان ته دا اجازه نه ورکوي چې څومره ځان غلط کړي. زه قربان د هغه انسانانو نشم چې هغه مسلمانان له دینه، ولې د هغې احساس دومره عمیق دی، دومره د هغې احساس پورته دی چې په کفري هیوادونو پارلمان کې هغې چغې وهي، هغې فریاد کوي چې موږ ته خوب نه راځي.
هغې فریاد کوي چې د ټرمپ ته وایي د هغه نورو ملکونو رئیس جمهورانو ته وایي سیسي ته وایي هغه بل ته یې وایي هغه بل ته یې وایي چې تاسو څنګه خوب کوئ تاسو یې دې ماشومانو هغه چغې کړي پرېږدي چې تاسو خوب کوئ والله لازم د دې انسانانو څخه د انسانانو په جامه کې د دې وحشي صفته ځناورو څخه دا چلتارکیانو څخه حتی تر امامانو پورې فکر نه کوم چې دې کې د انسانیت ذریعه پاتې ذریعه نو دوستانو بخښنه غواړم انسان احساساتي شي کله کله دا ویډیوګانې کتل بیخي قسم په بالله چې انسان چې فکر وکړي چې یوازې نو په چیغو به ورته وژاړي ډېره سخته ده ډېره مشکله ده چې یو خوا دې زخمي پراته او ته خپله وږی یې تا کې دا دمه نه چې هغه پورته کړي شفخانې ته یوسې شفخانه دې هم محفوظه نه وي هغه دې بمبار کړي هېڅ ځای دې محفوظ پاتې نه وي نو څه احساس کوي چاته به فریاد کوي زموږ او ستاسو ټولو مسؤلیت دی چې په دغه برخه کې انشاءالله کوم ورور خور مرسته کول غواړي نو لله الحمد مرسته مو رسولي دا د مرستو ویډیوګانې ډاکټر صاحب عبدالرحمن همدارنګه مخکې مو نوم واخیستل دا ویډیو کې وګورئ زموږ دا ورور چې مخکې مې نوم واخیسته د هغې نومونه اخلي نو که چېرته مرسته کول غواړئ زه غواړم چې ستاسو مرستې دغه ځای ته ورسیږي او د هر یو ورور مقدار او هغه نوم دا به انشاءالله اخیستلی کېږي نو دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی دعا به هم ورته کوو الله دې هغه خاینین او هغه مشران د دغه ملکونو د مسلمانانو ملکونو الله دې ذلیل او رسوا او شرمنده کړي چې دوی د غزې په کړیکو د ماشومانو په کړیکو د غزې د زنانو د خویندو د سپین ږیرو په کړیکو نه راویښېږي او دومره ذلیله ژوند کوي الله دې همداسې ذلیله لري د فرعونو د هامانو د قارونو د دقسې مرګ دې الله ورته ورکړي چې ټولو مسلمانانو انسانانو ته یو مثال شي الله دې موږ تاسو مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد را پیدا کړي الله دې د غزې مسلمانانو باندې خصوصي ورحمیږي او الله دې دغسې ظلم او ناروا څخه نور په امان کې وساتي السلام علیکم ورحمت الله ویډیو خو دې وکتله نو زه د تا لپاره یو خوشخبري لرم خوشخبري دا د خصوصا هغه ورونه او خویندې چې هغې د افغانستان څخه یا مثلا په نورو هیوادونو کې اوسیږي او اسلامي مراکز او دیني مدارس همدارنګه زموږ او ستاسو د وطن ښوونځي یا مکتبونه هلته نه وي نو طبیعي خبره ده چې اولادونه به زموږ او ستاسو په داسې یو محیط کې لویږي چې خصوصا که اروپا کې امریکا کې استرالیا کې په کاناډا کې نو چې کوم ځای کې اوسې په خوی به د هغه اوسې که ته څومره کوشش وکړې نو طبیعي خبره ده چې ته به مصروفه یې اولاد ته وخت ورکول خصوصا په هغسې جامعه کې سخته وي نو الحمدلله ملګرو سره په شریکه توګه باندې داسې یو کاریکولم باندې کار کړی دی چې دغه کاریکولم موږ ستاسو اولادونو ته تدریس کو نو فکر وکړه چې په 6 میاشتو کې د اولاد به داسې تربیه اخیستې چې فکر کوه چې ستا په خپل غېږ کې لوی شوی دی او همدارنګه همدغه اولاد دی چې چېرته ځي په کوم مجلس کې ته ناست دی دی راځي د دغه آداب د چې کوم احترام مشرانو ته کشرانو سره نو چې هغه نور یې وویني متاثره کېږي به که نه دا اوس بسم الله که په دغه وټساپ کوم سره اړیکه کې شه قرآن کور آنلاین اکاډمي ملګرو سره په شریکه جوړه کړې په ډېر زحمت په ډېرو خواريو الحمدلله په لسهاوو ماشومان زموږ سره دا اوس درس و تدریس لاندې دي او کیدای شي د هغې مور و پلار یا د هغې میندې تاسو وپېژنئ هغې سره اړیکه کې شئ تاسو ته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي هغه صفتونه درته وکړي بلکې صفت نه څه چې حقایق در سره به شریک کړي همدا اوس بسم الله کا د قیامت په ورځ د الله تعالی له مسؤلیت څخه به هم خلاصي او آینده کې به خپلو اولادونو ته خدای موږ له شرمنده نه یې موږ به خدمت کیو او دا کاروان به انشاءالله مخ ته ځي السلام علیکم